سلامونه قدرمنو دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو نن له یوې نوې ویډیو سره د ټیکنیکل افغان چینل له لارې حاضر سوي یو چې په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د یو اپلیکیشن په باره کې معلومات درکړو چې دغه اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی سئ چې خپل د ماتمیټکس یعنې ریاضي ټول مشکلات د دغه اپلیکیشن په واسطه حل کړئ. ګرانو ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن دا ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی چې تاسو کولی سئ خپل پر مشکلات یعنې کوم مشکلات چې تاسو د ریاضي اړوند لري د مت اړوند چې تاسو کوم مشکلات لري هغه تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی سئ په دغه اپلیکیشن کې حل کړئ. نو د دغه اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته په ډسکریپشن کې اچولی او تاسو کولی سئ له پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ. د دې نوم پوټومیت دی ملګرو، دلته تاسو لیدلی سئ دغه اپلیکیشن دی. نو ګرانو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ یا به ما تاسو ته په ډسکریپشن کې لینک اچولی یا د هغه له لارې ډاونلوډ کړئ نو تاسو به دغه راخلاص کړئ دغه اپلیکیشن. ګرانو دوستانو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې تاسو د دې له لارې کولی سئ خپل د ریاضي ټول مشکلات په ډېرې اسانۍ سره حل کړئ. زه به تاسو ته اوس سټپ بای سټپ وښیم، تاسو ویډیو مکمله درسره وګورئ چې بیا مو ښه مکمله سره پخلا سي. نو ګرانو دوستانو دا یو ښکلی اپلیکیشن دی چې تاسو خپل په مشکلات یعنې کوم مشکل یو سوال یې په ریاضي کې په ماتمیټکس کې تاسو دلته یې ورکړئ هغه په ډېرې اسانۍ سره تاسو ته حل کوي. نو که چیرې تاسو دا ډاونلوډ کړئ او دا راخلاصه کړئ دا ډول صفحه به تاسو ته راسي. نو زه بیا تاسو ته دوه درې سواله درته حل کړم چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره بیا کولی سئ دا استعمال کړو. نو ګرانو دوستانو دلته تاسو لیدلی سئ زه به تاسو ته دغه یو سوال دی دلته راغلی دی دغه دویم مثال دی. دغه دویم مثال یو سوال دی ملګرو، دا به زه تاسو ته درته حل کړم. دغه مثال دی د دې جواب دلته حل سوی دی ملګرو، دلته یې جواب راغلی دی لا یتنهی ملګرو، دلته تاسو لیدلی سئ د دې جواب لا یتنهی دی. په دغه ځای کې تاسو لیدلی سئ ملګرو د دې جواب لا یتنهی دی. دا دی ملګرو وینئ د دې جواب لا یتنهی دی. نو موږ به دغه مثال په حل کړو د ټوله په مکمله طریقه سره موږ ته دا سوال حلوي. زه به تاسو ته اوس وښیم، تاسو به دا ډول ورته رانږدې کړئ، دا ډول به کله تاسو ورته رانږدې کړئ دلته به په دغه سور اپشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به کله چې تاسو کراپ کوئ دا به دلته تاسو دلته کراپ کېږي نو داسې غټېږي مثال ته تاسو لیدلی سئ وینئ ملګرو. تاسو به دا رانږدې کړئ داسې دا ډول څه به یې کراپ کړئ نو دلته به باید تاسو د دې څخه یو تصویر ونیسئ. کله چې تاسو د دې تصویر ونیسئ دا دی ملګرو تاسو لیدلی سئ د دې جواب لا یتنهی ما تاسو ته مخکې وښوی او دې طریقه ټوله درته ښیي ملګرو چې دا په دغه طریقه موږ حل کړی. دلته تاسو لیدلی سئ دلته پر دې باندې کلیک وکړئ دا دی ملګرو نیمچکل ایکس لا یتنهی تقربک ایکس مربع منفي 2. دلته ملګرو تاسو لیدلی سئ لومړی د جې لیمیټ نیولی دی، بیا د جې لیمیټ نیولی دی، د جې لیمیټ لا یتنهی راغلی دی، همدارنګه د جې لیمیټ هم لا یتنهی. نو دا مبهم شکل شو د یوې لاندې دلته حل کړی دی ملګرو، دا تاسو لیدلی سئ ټوله مکمله طریقه سره په تفصیل سره درته حل کوي ملګرو. دا دی هر سوال چې تاسو مشکل لري دا ملګرو تاسو ولیدئ چې موږ دلته دویم سوال په کار اوس به راسو ملګرو دغه دریم سوال به هم حل کړو. د ملګرو دا هم حل سوی دی دلته تاسو لیدلی سئ د دې جواب صفر راوتلی دی ملګرو. دا دی ملګرو د دې جواب صفر دی. نو زه به دا هم حل کړم چې بیا تاسو ته ښه په ثبوت ورسېږي چې دا ډېر ښکلی اپلیکیشن او په ډېرې اسانۍ سره کار کوي. په ریاضي کې کوم ځای کې مشکل لري تاسو ته د دې اپلیکیشن په واسطه حل کولی سئ. دا دی ملګرو تاسو لیدلی سئ د دې جواب صفر راوتی ما مخکې تاسو ته وښودی. دا هم دلته پر دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته نشته دی شو سلوینګ سټپ یعنې دا سټپ بای سټپ ټوله طریقه دلته تاسو ته ښیي ملګرو. تاسو لیدلی سئ دلته دا دی ملګرو په اخري کې دلته تاسو ته اخري جواب راولي. دا دی ملګرو سولوشن یې صفر دی دلته وای دس سولوشن هیلپ موږ ته یې وکړي دا بالکل دا صحیح حل سوی دی. نو دا ټوله مکمله طریقه تاسو ته ښیي. دا هر مثال تاسو کولی سئ ملګرو چې په حل یې کړئ. زه به تاسو ته دا مثال هم درته حل کړم. دا دویم مثال دی دلته یې راوړی دی لاندې لیمیټونه پیدا کړه. دا دویم مثال دلته یې حل کړی دی زه به درته ښیم دا دی ملګرو دلته یې حل کړی دی د دې جواب راغلی دی منفي 2. نو کله چې دا د دې جواب منفي 2 دا دی راوتلی ملګرو دا دویم مثال دلته دا دی حل کړی دی مبهم شکل دی صفر پر صفر مبهم شکل دلته تاسو لیدلی سئ. زه به دا دوه مثال هم درته حل کړم بیا تاسو وګورئ. دا ډېر ښکلی اپلیکیشن هر ډول مثال دا دی ملګرو منفي 2 جواب راغلی او واجبه بیا دا ده چې دا ټوله مکمله طریقه سټپ بای سټپ تاسو ته ښیي ښه په مکمل ډول تاسو سر په خلاصولی سئ. تاسو لیدلی سئ ملګرو اخري سولوشن یې منفي 2 دی دلته ملګرو تاسو لیدلی سئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دې په واسطه تاسو کولی سئ چې خپل په ریاضي کې
هر ځای کې تاسو سوالونه دا لیمیټ سوالونه مفعال کړئ. تاسو کولی شئ مشتق سوالونه، انټګرال سوالونه، نورې معادلې، تابعګانې سوالونه فعال کړئ. دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې تاسو د دې په واسطه هر ډول مثالونه دلته ما تاسو ته زه به تاسو ته راولم. دغه مثالونه اکثره ما فعال کړي دي. دلته تاسو لیدلی شئ ملګرو دا دی. دا د دې جواب دی ملګرو. تاسو لیدلی شئ غټ غټ سوالونه تاسو ته حل کوي چې په ډېر ټوله مکمله طریقه یې تاسو ته درښیي ملګرو. تاسو ټول او بیا به دا دلته بیا ګراف هم که چېرې هغه ګراف ضرورت وي هغه ګراف هم دي تاسو ته رسموي چې بیا تاسو ډېر مکمل او سر په خلاص وي. زه بیا تاسو ته وښیم ته دا دی ملګرو دا سوال یاد کړی دی. دا ملګرو وینئ دا یې ګراف دی ملګرو. ګراف هم تاسو ته دې درښیي. تاسو لیدلی شئ دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. تاسو بیا دا ډاونلوډ کړئ او د دې څخه استفاده وکړئ. د دې نوم دی فوټومت. نو انشاءالله چې په ویډیو مو سره خلاصي هر ډول هر ځای چې تاسو سوالونه ولرئ په لیمیټ کې، انټګرال کې، مشتق کې، هر چیرې چې تاسو سوالونه ولرئ. ګران ملګرو دا د 12 صنف راځي دا ما دغه سوالونه تاسو ولیدل چې درته حل مې کړل. انشاءالله دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی تاسو په ډېره اسانۍ سره استعمالولی شئ. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې دلته بیا تاسو په دغه ځای کې هم زه به تاسو ته وښیم کلکولیټر کې هم تاسو کولی شئ. مثال زه به دلته یو سوال ورکړم. دلته به ولیکو چې 2-3 تقسیم پر جذر 4 دا دی ملګرو وینئ. ما دغه سوال ورکړ دلته به تاسو کولی شئ د جواب -1/2 راغلی ملګرو. تاسو سولوشن شو سولوشن کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته شو سولوشن سټیپس په دې باندې کلیک تاسو لیدلی شئ ملګرو لومړی 200 -1 راغلی دلته جذر 4 جذر ملګرو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن تاسو استعمال کړئ انشاءالله چې استفاده ترېنه وکړئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. هیله ده دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. زما چینل هم حتما درسره سبسکرایب کړئ. ټیکنیکل افغان چینل درسره سبسکرایب کړئ. په څنګ باندې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. نو په مخه مو ښه شه. خدای مو مل شه.